له نږدې 3 اونۍ انتظار وروسته بالاخره د افغانستان اسلامي امارت نوې کابینه اعلان کړه چې په خبره یې سرپرسته به وي. ننګرهار میشتي وایي خوښ دي چې قانوني تشه ختمه او هیلې شته چې د ډاډمن امنیت ترڅنګ به هیواد په ډیرو برخو کې ښه لوري ته رهبري شي. کابینه خو انشاءالله ډېره خوندوره وه او خلک به انشاءالله ترې راضي وي او نوی حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې خلکو د کار زمینه برابره کړي او ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. همدغرنګه نور څوک پرې نه دي چې افغانستان کې لاسوهنه وکړي. موږ د حق طرفدار یو، بس الله د اسلامي قانون راولي او اسلامي راغله ده. د دوی په خبره نوی حکومت تر ټولو لومړی خلکو ته کاري فرصتونه برابر، نظامي بنسټونه فعال، سوداګریزې او سیاسي اړیکې پراخه او دایمي امنیت او ثبات ته دې لاره هواره کړي. کار اهل کار ته سپارل د ننګرهار میشتو بله مهمه غوښتنه ده. دوی نه دغه غوښتنه ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. خلک مکمل په کورونو باندې ناست دي، قیمتي زیاته شوي دي، د دې غم د وخوري. دا به رقمه کوي دی جوارو کې به کې یا به په مڼو کې یا به بل شي کې هم بازارونه کم شوي. خو موږ دا ویو چې موږ به دا یو قبض روزي پیدا کوو په ډېره سختۍ سره پیدا کوو. خو باید دا چې دا مشران، دا د حکومت خلک، دا سیاستمداران خلک باید په دې باندې نور د دې غریب خلکو باندې له وسیږي. د اسلامي امارت په نوې اعلان شوي کابینه کې د ګڼو وزارتونو د سرپرستانو ترڅنګ ملا محمد حسن اخوند ریاست الوزرا سرپرست او ملا عبدالغني برادر او مولوي عبدالسلام حنفي مرستیالان ټاکل شوي دي.